په 2015 کال کې افغانستان د پراخو طبیعي پیښو شاهد و چې تر ټولو زیات زیانونه یې د هېواد په ختیځ او شمال کې واړول. تر ټولو ستره پیښه د کونړ ولایت مرګونې زلزله وه. د ملګرو ملتونو او طالبانو د وروستیو شمیرو له مخې د کونړ په زلزله کې 2215 کسان وژل شوي او 3640 نور ټپیان شوي دي. همداراز شاوخوا 6982 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې په دې زلزله کې ښځو او نجونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ماشومانو د ژغورنې سازمان ویلي چې شاوخوا 280 ماشومان بې سرپرسته شوي دي. قادر چې د کونړ د زلزلې له زیانمنو کسانو څخه دی وایي چې ټوله شتمني یې له منځه تللي او تر اوسه په تشو لاسونه او پرته له سرپناه خپلې شپې او ورځې تېروي. غوښتنې هم دغه دي چې د ضرورت په وجه باندې چې دنیایي شهزادي هغه لګېږي د انسانانو هغې ته هر شي شته زموږ ضرورت دی. بسترې ته هم ضرورت دی، رڼا ته هم ضرورت دی، اوبو ته هم ضرورت دی، تشناب ته هم ضرورت دی، کور ته هم ضرورت دی، سرپناه ته. دلته لا هم د خلکو کیسې له درد او کړاوه ډکې دي. ظاهر خان له هغو زیانمنو کسانو څخه دی چې د زلزلې له امله خپل مور او پلار له لاسه ورکړي. پلار او د مور دغه مې چې بوډاګان یې هغه غرق شول. زه چې راغلم هغوی په دې خاوره په دوړو کې ما راویستلله او دغه د ورور ماشومانان مې دا هم په دې ځای کې الله بچ کړي چې هغه طرف او دا طرفونه ټول راغورځېدلي وو، دغه مخامخ چې دا کوټونه پاتې دي. نو نور چې کوم دی لکه هغه په دغه ځای کې دا پله مې دغه تره چې د هغې په کور کې 15 شهیدان وشولله. د کونړ له زلزلې سربیره په 2015 میلادي کال کې د سمنګان، بلخ، کندز، سرپل او بغلان په ګډون د هېواد په نورو ولایتونو کې هم زلزلې شوي دي، خو تر ټولو ډېر زیانونه سمنګان او بلخ ولایتونو ته اوښتي دي. په بلخ کې 12 تنه وژل شوي او 490 تنه ټپیان شوي دي. په سمنګان ولایت کې بیا د زلزلې له امله 11 تنه وژل شوي او شاوخوا 280 تنه ټپیان شوي دي. په سرپل کې هم 1 تن وژل شوی او 3 تنه ټپیان شوي دي او په کندز او بغلان کې هم لسګونه کسان ټپیان شوي دي. د زلزلو ترڅنګ په 2015 کال کې د هېواد ځینې برخې د سختو سیلابونو شاهد هم وو. د مې میاشتې په 9 د خوست په ولایت کې سیلابونو د 2 ماشومانو ژوند واخیست او 3 تنه یې ټپیان کړل. همدارنګه په همدې کال کې لوګر، لغمان، کاپیسا، میدان وردګ او ننګرهار ولایتونه هم د مرګونو سیلابونو شاهدان وو. که څه هم بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو بنسټونو د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، ترکیې، هند، پاکستان، سعودي عربستان او قطر په ګډون د افغانستان د طبیعي پیښو له زیانمنو شویو سره د بشري او مالي مرستو اعلانونه وکړل، خو لا هم ډیری زیانمن وایي چې حیاتي مرستې یې نه دي ترلاسه کړي او د ژمي د موسم له رارسېدو سره یې اندېښنې زیاتې شوي دي. En agua se venía. Y ni digas.